نن چرته ما د کوم صورت انتخاب کړی دی او غیره ته بیان کوم نو یو مقصد می پکې دا دی چې دا د قرآن عظیم الشان عظیم مبارک صورت دی نو ځان په پیول پکار دی. دیم نمبر چې بیا ان شاء الله ته په مانځ کې وې بیا برله خوند درکې دا موږ برله خوند درکې. او دریم نمبر دا دی چې بعضې خاصیتونه موږ د قرآن نه د هغې هغه مقاصد الو د برکت هغه دغه به الو نو د دې هغه برکت په ان شاء الله وتعالی تاسو ته ملاوي. دا کوم صورت چې راته ما بیان کړ دا د قرآن شریف د 13مې سپارې یو صورت دی. په 13مه پاره کې دا دی او د قرآن شریف د نزول په لحاظ باندې کوم چې دا موږ ته مخامخ پروت دی دا ترتیب دی د دې ترتیب په لحاظ باندې دا 109 نمبر صورت دی او کوم چې د قرآن شریف د الله رب العالمین د طرف نه نزول شوی دی او کوم داغي ترتیب دی داغي باندې دا 13 نمبر صورت دی. د قرآن شریف په ترتیب په لحاظ باندې 109 نمبر دی او د وحی په لحاظ باندې دا 13 نمبر صورت دی. په 13مه سپاره کې نوم یې دی سورۃ الکافرون بلکې د درې سلور نومونه په حدیثو کې راغلي دي. یو نوم یې سورۃ الکافرون هم دی بل نوم یې سورۃ العباد هم دی بل نوم یې سورۃ دین هم دی او بل نوم یې په احادیثو کې سورۃ قل یا ایها الکافرون دا کل لفظ و فرید دا سلور نمونه په احادیثو کې راغلي دي. تقریبا د قرآن شریف دا 109 نمبر دی او د ترتیب په لحاظ باندې 13 دی او کم پکې دا حروف دي نو دا پکې تقریبا حروف پکې 4 دي او کلمات پدې کې شپږ کلمات دي پکې لکه قل دا یو کلمه ده یا ایها الکافرون دا بل نو دغه لحاظ باندې پکې شپږ دا حروف دي او 4 شپږ پکې دا دغه دي کلمات دي او 4 پکې حروف دي. نو دا صورت الله رب العالمین نازل کړ نو به غیرت یو څو خاصیتونه بیانوم بیا راته مقصد بیانوم چې دا په څه مقصد باندې دا الله رب العالمین را لېږلی دی. نو اولې خاصیتونه ځکه چې ستا د زړه کې دا شوق راشي اوله د دې مقصد اول مې دا دی چې ستا په ذهن او په دې سوچ کې شوق راشي چې یاره واقعي دا صورت خو ډېر لوی شان لري. بیا راته مقاصد بیانوم چې په څه مقصد الله رب العالمین دا نازل کړی دی. رسول الله مختلف احادیثو کې تقریبا 9 د دې خاصیتونه دي او د دې هغه فضیلت دی او په دغه فضیلت چې تاسو سوچ فکر وکړو ان شاء الله تعالی دا صورت بدل بیا خوندم درکې او د دې په معنا باندې به پیږي او په مقصد باندې به او دا ټول په حدیثو کې موجود دي ما ځان سره لیکلي دي او حوالی به ځان سره لیکلي دي. نو د دې په وجه برابر دې بیان کوم. نو به خاصیت پیدا دي چې زمونږ او تاسو یو ازلی دشمن دی وهاب ګل دي سه ازلی دشمن چا شیطان دی او شیطان د خپل دشمنه اعلان هم کړی دی او الله موږ ته دا اعلان کړی چې دا ګور تاسو دشمن دی. ان الشیطان لكم عدو فاتخذوه عدوا او په قرآن شریف کې نور قسم مولانا صاحب د دې هغه الفاظ راغلي دي چې دا شیطان تاسو دشمن دی. نو چې یو سره دشمنی کوي نو هغه به سره دشمنی کوي. نو شیطان وای چې ما ته تکالیف خلق را رسي او پکار دي چې وروب رسو په مختلف اندازونو باندې. نو قرآن شریف ما ته ډېر لوی تکلیف رسي چې څوک د قرآن عظیم الشان تلاوت کوي څوک د قرآن شریف معنا زده کوي څوک د قرآن شریف مقصد زده کوي او د قشان نورم د قشان ډېر د تکالیفو د ذریعہ راغلي د الله رب العالمین ذکر وغیرہ خو دی وای دا په حدیثو کې دي او خصوصا معرفت القرآن زموږ شفیع صاحب عبدالي کړي چې شیطان وای چې د ټولو نه زیات تکلیف او د ټولو نه لوی تکلیف ما ته ملاویږي نو هغه په قل یا ایها الکافرون صورت باندې ما ته ملاوي. هغه مقصد نه تر اوسه بیانوم چې دا ولې وته ملاوي وای په دې ما ته ډېر زیات تکلیف ملاویږي چې څوک د دې تلاوت کوي او څوک د دې په مقصد باندې ځان پیږي وای په دې ما ته ډېر زیات د قرآن د ویلو نه هغه کم تکلیف ملاویږي د هغې نه زیات تکلیف راته ملاوي. نو شیطان له به موږ
د سره به دشمنی کو ځکه الله مونږ ته ویلي دي چې د سره به دشمنی کې او شیطان قسمونه خوړلي دي چې دا ستا دا بندگان گمراه کوما دا په نص د قران دا خبره ثابته ده چې شیطان قسم خوړلي چې دا ستا بندگان گمراه کوما زبوتا پیلخته غسلخته مخکې رستو دوی ته به زه ولاړې هر یو دوبه مې ورته تیار کړي او دوی به له زه ګمراه کوم او دا به له جهنم ته رسوم دا په قرآن شریف کې په مختلفو ځایونو کې دي نورونو تاسو را سوچ کومه او تاسو یو خبره کوم چې شیطان زموږ دپاره دومره لوی د دشمنۍ الله سره قسمونه خوړلي نو موږ به سره دشمني کوو که به نه کوو جواب راله راکړې خامخا به ورسره کوو د دې دپاره د شیطان د دشمنۍ دپاره لوی څیز دا دی چې موږ د دې صورت ډېر زیات ویاست کړو نو لومبی دا فضیلت دویم نمبر رونو د قرآن شریف د مختلفو صورتونو مختلف فضیلتونه دي لکه د سورت قل هو الله احد چې سورت احد کوم سورت دی د دې سورت خاصیت دا دی چې دا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وهب ګل حدیث چې چا یو ځل سورت اخلاص وي نو گویا چې د په عمل نامه کې به د 10 پارو ثواب لیکلي 10 پارې تلاوت تلکو نو چې 3 ځله دی وي نو د قرآن شریف 10 پارې دي نو گویا چې تا د کامل قرآن شریف الله ثواب حکمن ستا په ثواب عمل نامه کې دي نو په 3 ځلو ویلو باندې د سورت اخلاص ستا په عمل نامه کې د یو کامل قرآن ثواب لیکلي او په حدیثو کې دا خبر هم ثابته ده چې کوم انسان 4 ځله سورة الکافرون اوی نو د په عمل نامه کې به الله د کامل قرآن ثواب د کامل قرآن ثواب به د 4 ځلو په ویلو باندې لوي نو رو مقام او مرتبه ډیر دو کنه دا دریم نمبر د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو صحابي دا غمو جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنہ عظیم صحابي دی او دا ځکه غوړي او الحمدلله زما په د یو شلو کالو نه عمل دی شل کالو شو چې په دې باندې زه عمل کوم شل کاله مخکې مې دا حدیث مخکې ته تیر شوی دی الحمدلله د 20 سال نه د خپل ژوندۍ معمول مې جوړ کړی جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنہ په حدیثو کې باقاعده راغلی یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی وی کله چې د کور نه بار توزم کاروبار د پاره یا د څه شری مقصد د پاره نو هغه کاروبار کې راته رکاوټونه وي پلار کې راته رکاوټونه وي نو هغه رکاوټونو د وجه هغه خپل مقصد ته ونه رسم نو د الله رسول صلی الله علیه وسلم په دې مقابله تاسو د الله په ذات خیر کې دا په حدیث کې او ما تاسو یې ما ځان سره حوالی لیکلي دي اوس هم راته دی لقمان حاجی صاحب وی مولوی صاحب بیان دی په دې باندې خوان کې چې حواله بیان دی وی بغیر د حوالې نه بغیر بیان هم نه کوي د خپل لته چې صدق وخی هغه به وي چې صدې ذهن کې راځي او صدې واورېدل نه داسې به نه کوي د حوالې سره مضبوط خبره کوه نو د هغې حوالې سره د مضبوطې خبرې دا پیدا وي چې د انسان په زړه باندې عمل هم وکړي د اثر هم وکړي او د هغې دا مقصد وي چې د ده په زړه کې محکم هم کړي نو جبیر ابن مطعم رضی الله تعالی عنہ رسول الله مبارک د کور نه چوزم د قشر په زندګۍ کې مې برکت دی کاروبار کې مې برکت دی اکم مقصد نه چې زما غي کې برکت دی هغه مقصد نه کیږي رسول الله مبارک وته دا چلو کا چې کله د کور نه وځي کله د کور نه وځي د دې کور د وتلو نه مخکې یو عمل وکړه او د عمل ذکرونو عمل دا دی چې کله د کور نه وځي یو 15 سورته یو ته بیان کړ چې د دې تلاوت وکړه او ته طریقه بیان کړه چې لومبي بسم الله وي چې بسم الله الرحمن الرحیم نو قل یا ایها الکافرون دا سورت وي نو دې سورت نه پس بیا بسم الله وي د دې په اختتام باندې دا دې پکې منځ کې راوسته نو چې دا دې پکې منځ کې راوسته نو په دویم سورت شروع کې اذا جاء نصر الله والفتح الذين محكم بسم الله وي نو د دې په اختتام باندې بسم الله وي دوزل شو بیا لاغې نه پس بیا سورت اخلاص شروع کې نو مخکې به بسم الله وي او رسو به بیا بسم الله وي او پدریم ځل بیا دا تدې کې پس اورم چې قل اعوذ برب الفلق نه به مخکې بسم الله وي او رسو به وي او اخر کې قل اعوذ برب الناس دا غې نه مخکې بسم الله او دا غې نه پس بسم الله وي گویا چې د یو سورت د شروع په اول کې به بسم الله وي خو چې بیا بل سورت شروع کې نو 2 ځله به مخکې بسم الله وي او راځي لقمان هدي کنه ايش به
وی چې د کله نه مې دا شروع کړه ما ته وګورئ او دا عمل مې د سارې شروع کړ وی د خدای په ذات مې د قسمي دا د حدیثو الفاظ دي وی الله رب العالمین د بره نه او د لاندې نه او د ښي اړخ نه او د ګس اړخ نه ټولې د رحمت دروازې کولو آسان خبره دا د دې صورت برکت دی معرف القرآن کې دا حدیث راغلی دی بیا وګوره نو دا د جبیر ابن وی د قل یا ایها او په یو روایت کې صرف قل یا ایها الکافرون راغلی دی په بل روایت کې صرف قل یا ایها الکافرون صورت چې مخکې د بسم الله وایي او رسول الله په مفتی شفیع صاحب دغه پنځه واړه صورت ورکړي نو ګوره د دې د برکت زمونږ استاد خو د دنیا او د آخرت حواجز حاجتونه خامخا راځي په زندګۍ کې ما تا ته وایي چې الحمدلله ما د خپلې زندګۍ د شلو کالو نه دا تجربه او خدای پاک چې کوم مقصد ته رسېدلی په هغه مقصد کې الله کامیاب کړي هغه مقصد الله کړی دا دې صورت برکت دی نو یو خې د کور نه هر ساره وایه هر سارې نشي ویلي نو چې کله یو حاجت لځي کله یو ضرورت لځي کله یو سفر لځي دا خامخا وایه نو دریم نمبر دا فضیلت دی او څلورم نمبر رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دې فضیلت بیان کړی دی طریقه مې راته وښوله نو هغه دا دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې کور ته راغی د شپې کور ته راغی نو د شپې به د بسترې باندې د ملاستې نه مخکې به د دې څلور واړو صورتونو چې موږ ورته پښتو کې چارقل وایو چارقل د دې څلور واړو صورتونو به تلاوت وکړ او بیا به د دې سر نه راواله تر د پښو پورې په ټول بدن باندې چوپ کړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې سووي دا یو ناشنا خبره ده او دا د ټولو نه اوچته خبره ده دا د ټولو نه اوچته خبره ده چې دا چل دی وکړو په دې طریقه باندې څلور چارقونه دی وي څلور واړه او د شپې په بستره باندې سب لاستې نو الله رب العالمین ته د شرک نه بری کړي یو پیدا ده یو پیدا چې ته د شرک نه بری اوس کو تعالی په دې دوران کې مرګ راغی مرګ په هیڅ پته نه لګي د مرګ څه پته لګي دې دوران کې نو ته رسول الله مبارک ما تاسو چې دا حواله معرف القرآن کې دا حدیث تا او دا د احادیث په نورو غټو کتابونو کې مشته معرف القرآن کې دا حدیث او دا احادیث نورو کتابونو کې مشته چې ته الله رب العالمین په دغه شپه باندې د شرک نه بری کړي او پنځم نمبر فائدې دا وره چې دا چارقل لیکلو وي نو الله رب العالمین د هر قسمه آفاتونه د هر قسمه آفاتونه الله رب العالمین د دې چارقل د برکت الله ته محفوظ وکړي درونو د دې فائدہ نه ګورې ډیره دی نو پنځم نمبر دا شو او شپږم نمبر دا دی چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم د شپې وتر به د ټولو په آخره کې کول او رسول الله مبارک دا حدیث کې ویلي چې تاسو ګرځئ خپل وتر د ټول آخري وو خو چې څوک په استطاعت لري او که څوک استطاعت نه لري د شخما خام ماسوتن نه کوي خپل مصطفی یو شان کوي اکثر بزرګان رستو راځي نو رسول الله مبارک په وتر کول او دا په احادیثو کې په ټولو احادیثو کې راغلي دي او اکثر په دې رسول الله مبارک عمل کړی دی چې دا وتر په دویم رکعت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل قل یا ایها الکافرون مستقل به وي او نن تاسو الله حرمین مبارکین ته بوت نیکا حرمین مبارکین طلاق شه د روجي په دې میاش کې ناوی بیا وتر کوي او چې وتر کوي نو په مدني حرم کې دو په مکی حرم کې دي ټول ائمه حضرات تقریبا اکثر د وتر دادری والو صورت دي لومبي کې سورۃ الاعلى سبح اسم ربک الاعلى پدیم کې قل یا ایها الکافرون او پدریم کې قل هو الله احد دا دې سورۃ مقام دې د مرتبه ده نشپغم نمبر دادي او وم نمبر دادي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا سار شو او د سار موږ د مکه یو 2 رکعات سنت د سار کول او د 2 رکعات سنت ور باندې ما ته بیانم کړی دی په ګولې دي مستقل به بدیره ته بیان کړي چې دې څومره لوی مقام دی او څومره لوی مرتبه بهر کې هغه بیان ماره تکړه دی او خبره مې تکړه ده خو دې ساری سنتو کې به مستقل رسول الله مبارک د سار په سنتو کې قل یا ایها الکافرون په لومبي رکعت کې دین کې قل هو الله احد نو مقام لوی دی مرتبه لوی ده اکثر ډیر کم په حدیثو کې دا راغلي دي چې بعض وخت به صورت بدل کړ خو اکثر به دا وي
بعضې وخت علما وایي په حدیثو کې دا راغلی دی چې د درېمې سپارې یو آیت دی قل یا اهل الکتاب تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. بعضې وخت به دا وي، نور به اکثر د دې صورت دا نوم نمبر دا دی. او اتم نمبر بیا ورپسې دا وره چې د ماښام دا 2 رکعاته سنت ده چې کوم د ماښام د لمونځ نه پس یې مونږ او تاسو رسول الله صلی الله علیه وسلم به مستقل د ماښام په 2 رکعاتو کې دا په لومړي رکعت کې قل یا ایها الکافرون او په دې کې قل هو الله احد. تاسو هسې اندازه لګوئ. زما د خبرې مقصد دا نه چې درته یو بیانو، دا د دې صورت شان او مقام بیانو چې رسول الله بار 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 خو چې عبادت ګوري پکې دا صورت وي. د دې صورت مقام دی، د صورت مرتبه ده، د دې صورت وی شان دی. نو د سار په سنتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د ماقام سنتو کې اتم نمبر دا دی. او نهم نمبر یې دا وره چې رب العالمین ټول کا بیت الله شریف ته بوتلی. پیسې لګي نو یو مامین نه وي، دا مني پیسې نه لګي. ظالمانو قسم دی چې لږم سوچ او فکر وکړو او رب تم زاری وکړه اسم الله بوځي نو الله موږ ټول بیت الله ته بوځه. د مفت په دې عمره کې څنګه دی زه به ان شاء الله چې الله رب العالمین رحم وکړي نو بیت الله ته به زه خامخا نو الله بیت الله ته بوتلی کا. کله چې د بیت الله شریف نه جان الله له طواف سړیو کې تاسو هم ماشاء الله سره د بیت الله نه طواف وکړه. د طواف نه پس بیا یو 2 رکعات دي چې زموږ د علما او کرام ته واجب الطواف وي او دا مقام ابراهیم سره کې او ډېر لوی شان لري، ډېر لوی مقام لري، ډېر لوی مرتبه لري. خدای دې نصیب کړي. نو چې بیت الله نه طواف وکړو کله مقام ابراهیم سره بیا 2 رکعات کې نو بیا رسول الله مبارک چې کله مقام ابراهیم سره 2 رکعات کوي نو بهتره دا ده چې په لومړي رکعت کې قل یا ایها الکافرون او په دې کې قل هو الله احد. دا باقاعده رسول الله مبارک ویلي. نو تاسو سوچ کوئ چې بار بار رسول الله مبارک د یو صورت دومره دغه کوي نو دې صورت مقام د مرتبه ده، لوی شان دی. نو د بیت الله د طواف نه پس 2 رکعات چې موږ ته واجب الطواف وایو بهتره دا ده چې سړی دا دواړه کوي چې په دې لومړي رکعت کې قل یا ایها الکافرون سره دې کې قل هو الله احد او اخري وره بس بیا وخم دا کړی تیریږي او زما کوم چې صورت هغه اصل مقصد دی هغه ته بیانو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وی مشکات مبارک میں دا حدیث دی وی یوزل رسول الله صلی الله علیه وسلم ناسو نو یو لانا مراد نو رسول الله مبارک یو خپل چې رسول الله مبارک یو خپل وی د رسول الله مبارک هغه لاس وغیرہ چې پکم دی یو خپل تکلیف پته ملو. نو دا د حدیث او الفاظ دي د رسول الله مبارک د جبنا چې تخیری وتی نه دي کوئی خدای دې پا لړم باندې لعنت راوړي، لعنت دې پیوړي. او بیا دا غینه پس حضرت علی ته وی علی لا تعالی وی مال غراوړو او براوړو. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ لاړو مال یې وبراوړو. نو رسول الله مبارک یې وځي کړل. وی مونږ ته کاته وی دې کې رسول الله مبارک قل یا ایها الکافرون سورۃ وی او دویم کې قل اعوذ برب الفلق او درې کې قل اعوذ برب الناس. وی دا ته ما په دې خپل وګو باندې وریدل. وی چې باغی وبو باندې چوکړه او به راواغشتي دا زخم په ځای باندې لګو الله رب العالمین د لړم هغه زهر په اغزه باندې ختم او دې د دې لپاره یو تریاق او علاج وکړو. نو چې کله را باندې داسې موضوع شي اوچی شي دا به وایو موږ په کله ویلي دي الحمدلله ما د رسول الله مبارک په احادیث او تجربه نه کې خو ما د زندګۍ چې کله معمول ګرځولې دي نو الله رب العالمین دغه شان کړی خدای پاک وره دلم چې چلی دی او قسم په خدای دم والي سه تم دام زمام یادي والي سه مم دا چل کول یو سړی لالم چې والي سه په دا درې والي صورتونه وي خدای پاک پاک دی ولا سه حق ان لالم ډیر خطرناک زهر په مخه دوی ډاکټر لره او بلاد کې دا په رسول الله مبارک نو گویا چې دا د دې صورت ډېر لوی شان او ډېر لوی مقام دی. نو ان شاء الله د دې ور بکو کنه ان شاء الله الله دې موږ ټول له عمل راکړي. زما عزت مند ورونو دا خو مې ته دې صورت هغه خواص بیان دا صورت نازل شوی څنګه دی په دې لږ موږ ته په دې د علماء او د شان نزول وایي د دې شان نزول څنګه دی
کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مکه مکرمه کې تاسو کوم وی دا 13 نمبر سورت دی نو بالکل هغه ورونبي چې کم اواویل دي ورونبي وختونه دي ای وخت دا سورت نازل شو رسول الله مبارک کله د الله د وحدانیت او د خپل نبوت اعلان وکړ نو د مکه خلک دشمنان شو تاسو ته پته لګي دا خبره دی وخت اوس نه بیانو چې څنګه شو ټول د مکه خلک هغه شو دا اجعل الالهه اله واحده ان هذا لشيء عجاب او یوسف بس شروع کړ نو دشمنی د رسول الله مبارک سره شروع کړ نو لومبي حالت کې دا چلو کړ چې رسول الله مبارک او صحابو له سخت تکالیف ورکړ چې نبی علیہ السلام متداوی مختصر خبره کو چې کوم حدیثو کې نو کوم تفسیری روایت دي هغه ډیر زیات دي خو ته مختصر وې نو د رسول الله مبارک سره دشمنی شروع کړه نو تکلیف یې وتا ورسو او هغه تکالیف ټول په احادیثو کې موجود دي د رسول الله مبارک او د صحابه کرام هغه حتی تر دې پورې ہدایت ساته چې دې ظالمانو په حدیثو کې دي رسول الله مبارک په مکه مکرمه بیت الله کې مسکو او دوی په د مردار ساروی اغلبي ورواچ دا تکلیفونه وته ور رسول صحابه ته د حضرت بلال حالت وګورا او د قشان د حباب ابن ارت رضی الله تعالی عنہ حالت وګورا د سمیه وګورا د خپل چې کوم افرادی او کوم د قوت دغه دې پوره وکړه خو چې پدې کې ناکام شو او پته وته چې رسول الله مبارک د خپل دین نه نوړي او د خپل اسلام نه نوړي نو دویم نمبر بیا دا چلو کړ چې د مکی بعض خلک راغون شو او ابو طالب راغله او ورته وی ابو طالب وی د خپل تر وراره دی لاوشه او دته وایا کو د دې ټول قوم سرداری غواړي نو بالکل موږ دې ته تیار یو چې موږ تعالی د دې ټول قوم سرداری درکړو باچا حتی کو دې ته تیاری چې څومره دولت څومره پیسې غواړي دې ته موږ تیار یو چې دله موږ ورکړو او دریم نمبر دا دی کو دې ته تیاری چې د مکې مکرمې د ټولو نه حسین ترینه ښځه وي او حسین ترینه جینۍ وي دې په لاس کې د هغې ورکولو ته موږ تیار یو علی هذا القیاس داسې ورته نور آفرونه ورکړل خیر دا ابو طالب صاحب رسول الله مبارک ته وویل چې په دې طریقه باندې رسول الله مبارک د خپل میشن دا وویل نو رسول الله مبارک خپل ترته وویل ابو طالب صاحب دا په حدیثو کې موجود دي انور خبره راته نو کوم فسر دومره به وي کاکاجي خدا د مکی خلق راشي او په دې یو لاس کې ما تنور کیږي بل فرض او تقدیر او په دې بل لاس کې سپوږمۍ کیږي نو د خدای په ذات مې قسمی کو دې خپل دین د اسلام نه و او زکه کاجي په ته مې مرسته کوي او کنه کو نه کې تا ته مې مجد دا غیرت ابو طالب بیا راغی او بیا چې زستا مرګري ما په هر طریقه باندې په هر کې مگر ته دغه نو کوم چې د دې آفر کې دا خلق ناکام شو چې په دې مونږ شو نو بیا یو درې بدبختو یو ولید ابن مغیره یو دې شو او دویم نمبر یو بل وسری شو انمونه معنا د کافرانو دی وخت یور شو خدا درې کسه کافران رسول الله مبارک نراله وی دا څه چل دی چې په طاقت مونږ شو په دولت مونږ شو نو بیا به یو چلو کوز د دې صورت هغه شان نزول په داسې راغی کراږي چې دا څه چل وکړو چې ته د یو الله عبادت وې او د یو الله سره دغه وې نو دا سره بالکل مونږ ونو دا څه چل وکړو چې یو کال به مونږ ستاد د رب ستاد خدای مونږ عبادت کو چې ته څنګه عبادت وې هغه څه وکړو یو کال ته زمونږ د دې بوتانو عبادت کاوه یو کال به مونږ ستاد خدای عبادت کو یو کال ته زمونږ د دې بوتانو عبادت کاوه رسول الله مبارک وته پکان داج ورته دا چرته لګي نو دویم افر ولا دا ورک وې دا څه چلو کا چې دوه کال به مونږ ستاد دې الله رب العزت عبادت کو او یو کال به ته زمونږ د دې رب عبادت کې او د دې خدایانو عبادت کې
پدې دویم نمبر دا ده هغه ته بالکل د دې نم ز عاجز مودام د تزل شم کولی نو بیا الله رب العالمین دا صورت پدې خبرو کې نازل کړ چې د دوالو جهانو سردار دې تو اعلان وکړ قل اے د دوالو جهانو سردارا پبلک اناؤنس کا دوی تم ټول د قیامت دروازه پورې خلکو ته چې ایها الکافرون اے کافرات لا اعبد ز عبادت نکم ما دا اگے معبودانو باطلو تعبد چی خاص ہے لا قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون یا ایها الکافرون اے کافران لا اعبد ز عبادت نکم ما دا اگے معبودانو باطلو تعبدون چی تاسے کرے ولا انتم او نتاسے ما دا اگے معبود حقیقی اعبدو چیزی عبادت کو تاسو نتاسے لکھا بیاوت رسول اللہ مبارک ولا انتم عابدون ما اعبد زنکم عبادت چی دا کم عبادت تاسو عبادت نکوے زدہ داغی رب عبادت تکم ولا انتم عابدون ما اعبد او نکوے تاسو عبادت دا آگے معبود چیزی عبادت کم دا سنکی قل یا ایوہ الکافرون اے کافران لا اعبدو زی عبادت نکم ما دا آگے معبودانو باطلو چی تابدو تاسو عبادت کے تابدو ولا انتم عابدون ما اعبد او نکوے تاسو عبادت دا آگے معبود حقیقی چیزی عبادت کو او نکوے تاسو بیاد تکرار کی دا آگے معبود برحق چی تاسو عبادت کے او نکم زی عبادت دا آگے معبودانو باطلو چی تاسو عبادت کرے ستاسو پارس ستاسو دین لکم دینکم ولی دین زباد فرمو بہر کے دوزل تکرار راگے دا دوزل تکرار خیر دا خزم دا دی علماء کرامو او دی پا دیبانی پیگی چی دا یو تکرار رسول اللہ دا دا صدا پار راگلی اگر کم چی علمی نکتا دا اگر تزن بیانو وزرت عام نکتا دا بیانو چی دا یو دل تکرار پا ماضی کی دگا دے چی تو گوری اسم ستاسو دا عبادت دا آغی معبودانو باطلو عبادت نکو ما کم چی تاسو کوئے اسم نکوم او دا دویم خبر چی راگلی دا دیدا پارا چی آئندہ بم نکو زمون دا علماء کرام نے ادا او یا زمون دا علماء دا دی دا کی چې دا خبر دا تکرار دا پاره کوي او دا په قرآن شریف کې په مختلفو ځایونو کې راغلي دي بعضی تکرار سورۃ الرحمن کې فبأي آلاء ربكما تكذبان څومره تکرار سره راغلي یا په سورۃ مرسلات کې څومره په تکرار سره هغه لفظ راغلي یا په سورۃ قمر کې په تکرار سره بعض الفاظ راغلي یا به چې خبره مضبوطه شي نو زمون بعض علماوی چې دا د دې لپاره چې خبره مضبوطه چې ستاسو د معبودانو باطلو اډو عبادت کوم ستاسو لپاره ستاسو دین او زبان لپاره زماده دا رسول الله صلی الله علیه وسلم وتبیان کو دا د دې لپاره دا خو باغی وخت دا خبره وا خدا د موږ د پاره یو لوی د سبق او د امتحان او دغه د پاره دا خبره شو چې راضی و بعد وخت اوقات چې موږ به د معبود حقیقی د رب عبادت کوو خو بعض وخت په زمون کمزوري مسلمانان د بل څه سره عبادت شروع او دا تاسو ګورئ په خپل معاشره کې په خپل معاشره کې اوسو ګورئ هم دغه شان چا دي دا ټیک ته الله رب العالمین عبادت منګه کوو خو بعض زمون کمزوري مسلمانان عبادت د بل څه شروع دي څه چلو کې د پیرانو شروع وساره د دوی هم عبادت دوی تم لګیا دي سجدي لګي بعض په کې قبرونو ته لګیا دي سجدي لګي بعض په کې لګیا ای ست سجدي لګي اونو ته سجدي لګي بعض دا اونو عبادت کوي دا څنګه په دي کمزور مسلمانانو کې امداد کوي نا رسول الله مبارک یو مہر لگاو چې ګور دا الله رب العالمین نه عبادت علاوه د چام نه صرف الله تعالی خپل سر ته او دا داسې خبره چې په دې کې د سره کمپرومایز تاسو نه کوم سره دې کې تاسو سره خبره نه کوم او دغه اصل دین دی چې عبادت او بندگی دا به صرف د الله رب العالمین کې دغه معاملې کې به معمولی شان غلطي هم نه کې معمولی شان اوري به امنا چې زه د بل علماء ټیک دا منم وسره دام دا ته موي دا زمون په بعضي مسلمانانو کې خصوصا زمون چې د پنجاب دا کم خلک دي دی په دې ګن کې ډیر لګیا دي چې دا الله عبادت هم کو خود خپل کې پیر نه بمواو نه د دې سيزونو د بالکل د بیزاره اعلان وکړ چې د یو الله د عبادت نه علاوه موږ د بل چا عبادت سره بولو نو یو دا دغه شو چې دا په نص د قران دا خبره ثابت کړه چې د رب د علاوه د بل چا عبادت نشته دې صورت کې ګورې لوی مقصد یو دا زموږ د علما بیان
چې دې کې به بالکل کمپرومایز بالکل دغه دپاره نه وي خو یو ته به وایې چې داسې خو ډېر دغه راغلي چې رسول الله مبارک دې کافرانو سره صلح کړي دي او صلح کړي دي بېشکه خو هغه د دین په داسې امورو کې چې د هغې تعلق د الله ذات سره نه وي صلح حدیبیه شوې ده بېشکه رسول الله مبارک د هغوی بعضې خبرې منلي دي بعضې د دوی هم منلي دي خو چې د الله د عبادت خبره پکې رااله او د الله د بندګۍ نو دې کې بیا د سره کمپرومایز نشته دې کې بیا سره دغه نشي کولی چې دا دې زه چلو کوم چې یاره سجده دې ورته وکړم یا دې دا وکړم چې د دوی د عبادت وکړم نه د دې څیزونه بالکل رسول الله مبارک هغې وخت کې د قیامت د ورځې د بیزارۍ اعلان کړی دی چې دغه خلکو سره به دې شیز کې بالکل کمپرومایز کوي نو د دې صورت وی مقصد دغه دی دغه مقصد به په زړه کې ټینګې او په دې مقصد به دغه آیاتونه وي دا چې په مختلفو ځایونو کې رسول الله مبارک ویلي دا ستا د زړه د محکم کولو دپاره چې ګورې زه به د یو الله عبادت کوم د دې الله نه علاوه د بل چا عبادت په زه نه قبلوم خو هر قسمه کمپرومایز راشي چې هر قسمه دغه راشي زه به دا شی نه کوم چې د رب نه زه د بل خوا مخ واړم زموږ مسلمانانو کې هم دا کمزوري راشي نه نو په دې شیز کې به د الله رب العالمین په ذات کې په صفاتو کې په علم په تصرف قدرت کې به څوک هم نه شریک کوي او څوک هم نه کوي نو د دې صورت هغه اصل مقصد به بیا راځي او داسې دغه دی چې رسول الله مبارک بعضې وخت کړي تاسو ته به ووي چې د دنیا په امور کې وي یا داسې امور وي چې هغې کې د عبادت دغه نه وي نو رسول الله مبارک کړي صحابه هم کړي دي بعضې کافرانو سره کمپرومایز کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم دور چې کله تیر شو د حضرت عمر دور راغی چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه دور راغی د عمر حکومت خو بیا زبردست حکومت په ټوله دنیا باندې بادشاهي یو قسم شوه دوی لکه مربع امین زموږ والد صاحب وایي لس پاکستانه چې یو دی کې نو د حضرت عمر بادشاهي به دې جوړ شي نو یو وخت کې داسې دغه راغی چې د روم یو بادشاه و هرقل د هغه خلاف د جهاد اعلان وشو نو هغې جهاد کو دې کې هغه ظالم یو څو سوه مسلمانان هغه ونیول نو په هغې کې یو لوی صحابي و حضرت عبدالله ابن حذافه صحابي رضی الله تعالی عنه هغې هم پکې راونیول نو پوه نو هر قسمه کوشش یې وکړه چې دوی موږ پر خپل دین ته راواړو بهر کې هغه واقع اوږده زر ته صرف هغه مقصدي خبره بیانه نو هر قسمه کوشش یې وکړه چې دوی موږ خپل دین ته راواړو هغه صحابه لوی شان والو لوی مقام والو بیا ولا هر قسمه لالچ ولا ورکړ دی پورې لالچ عبدالله ابن حذافه صحابي رضی الله تعالی عنه ورکړ چې زره له دې خپل بادشاهۍ نه نیمه بادشاهي درکړو دا والده قبوله خو ته دا خبره ومنه زموږ عیسایت قبول ده هغه ته عیسی علیه السلام د الله یو رسول زه یې منم خو زه خپل دین نشم پرېږدی ته خو دا نیمه بادشاهي یادې خو غونډه بادشاهي راکړې امې نشم قبلولی بهر کې هغه ډېره اوږده واقعه ده او مختلفو کتابونو کې راغلې ده خو خبره یې دې ته جوړه کړه چې داسې چل کوو چې بس دلې اوس موږ هر قسمه سزا ورکوو چې دې خبرې ته راوړو نو دی بیا په غشو باندې بر داسې ځوړند کړه نو یو خوا بل خوا دې غشي نه وي چې په سالار دې ونې بیا نه خو چې زموږ دې خبرې ته کېږي ای کوم چې دوی ناکام شو نو بیا اخري دا حرب وکړه زه خبرې هغه مقصد یاد چې یو لوی دیګ یې راوړه او یو لوی لوښی یې راوړه هغې کې تیل سره کړل چې تیل یې سره کړل هغه ملګري راوستل او دی هم راوستل وی په دې څه کې وی دې کې تاسو ورولو که نه تاسو دا دین نه پرېږدئ رسول الله مبارک دین نه پرېږدئ عیسایت نه اختیاره دی هغه ته دا کار خو نشي کولی نو یو ملګری یې ولې راواغېسته دې دیګ ته یې ور وغورځو نو چې دیګ ته یې ور وغورځو نو هغه دیګ کې تیل دومره سرو چې د هغه د خولې نه ویش قدرې ونوته غوښې یو خوا لاړې وډوکې بل خوا لاړې نو دی یې بیا راونیوه هغه خبره راته اوس ووایه چې دی یې راونیوه او دی یې کله هغې دیګ ته مخامخ کړ نو یو خو دا و چې په دوی یې خوراک هم بند کړی ځکه دوی ته یو وخت کې د خنزیر غوښه او شراب یې وتېښو دوی د هغې نه هم انکار کړی دی نو دا وجود یې ډېر کمزوری شوی نو چې هغه دیګ ته ودرو او کله د غرزولو هغه اراده شروع کړه دی په جلا شو نو چې دی په جلا شو نو هغه د روم هغې باچا وی هله ویې دروي وایي جوړه رضا کېږي په جلا شو په خپل حالت باندې ویرېده وی ودرېږئ به یې غورځوئ وایي دا ودې ژړل ولې
دا ډېر ناشنا خبره ده او دا وورئ هغه اصل مقصدي خبره ته بیا وروسته کوم وی دا ودې جړل ولې وی د دوو وجو مې وجړل وره وی یو خو مې په دې وجه وجړل چې ظالمانو خوراکونه م راباندې بند کړي وجود م راله نرۍ پرې کړی نو اوس په دې دیګ ته مې وروغورځوې او نرۍ وجود دې ختم بشي یو خو په دې ختم او دویم په دې خپه یم چې اوس به مې تاسو دې دیګ ته وروغورځوې خبره به ختمه شي کاش وره چې زما په دې بدن باندې دا څومره ویښته دي د سر دی ګیرې په دې سړي په وجود باندې ویښته ډېر دي زما د دې سر نه راواله تر د پښو پورې دا څومره ویښته دي دا څومره ویښته او د هرې ویښته په بدله کې کاش چې نن ما سره یوه زندګي وي او یو جون وي او دغه یو جون او یو زندګي مې ټولې د رسول الله د مبارک د دین نه دغه شان قربان کړم خو په دا یو زندګي اوس په خبره ختمه شي بس دا چې د روم دغه باچا ور د هرقل کنه ویاله واپس یې کوي واقع چې دا خلک ما خو ډیر کوشش وکړ دوی خلک دین بدلول ګران دي داسې چلو کا دا اوس وره دا چې داسې کمپرومایز کولی شي زما د خبرې هغه مقصد دا و چې داسې چلو کا چې ډیر عظیم ایمان دی او ډیر لوی ایمان دی ستا د ایمان ته زه وپسېدم نو داسې چلو کا چې راشه زما دا تندې ښکلې زما تندې دې ښکلې که تا پرېږدم هغه ورته داسې کولی خو نه شم چې ما پرېږدې او زه ستا تندې ښکلې کړم خو داسې کولی شم خو زما دا ټول ملګري پرېږدې نو بیا ستا تندې ښکلوم نو هغه وایي بس دا ټول ملګري دې پرېږدم ستاسې عظیم انسان او ستاسې عظیم ایمان والا ما په مخ د کائنات کې لیدلی بلکل داسې چل کوم نو هغه بیا ورغې او د هغه هغه تندې ښکلې کړه نو د هغې د وجې هغه ټول پرېښود بار کار دا خبره خو شوه داسې کمپرومایز کولی شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته د دې واقعې پته ولګېده وی عبدالله ابن حذافه صحابي داسې چل کړی دی وی هله د ده به استقبال کو نو ټول مدینه منوره خلک یې روغ کړل او دې چې کله راغی استقبال یې کو بیا په منبر باندې کېنه او ورته وی ده د اسلام او د دین دپاره او د خپلو ملګرو دپاره د یو کافر تندې ښکلې کړی دی راځئ به تاسو ټول د مدینې منورې خلک لومبي پې زه شروع کوم او بیا به تاسو شروع کوئ راځئ ټول به نن د عبدالله ابن حذافه صحابي تندې ښکلوو نو ټول مدینې منورې والا د هغه تندې ښکلې نو داسې کمپرومایز کو راشي د دین دپاره نو دا کولی شي خو که داسې کمپرومایز چې د الله او د الله د رسول خلاف خبره وي او د هغه د شریعت او د شرک خبره راځي نو بیا به د دې صورت دقه لوی مقصد دی موږ د سیر ټیپور دپاره هم نن ایمان پرېږدو د سیر ګازرو دپاره هم ایمان پرېږدو دا یې نه چې په ایمان نه تویم او زما ایمان دې د کافر شي نه ورونو ایمان به محکم او کلک ساتي رسول الله مبارک ته څومره تکالیف ورته یې ګورې زما خپل رب او ستاسو خپل رب دا د بعضې ازلي کافرانو متعلق خدای پاک بیا په هغې کافرانو کې څه مسلمانان کړل خو دا د بعضې ازلي کافرانو متعلق دا خبره الله رب العالمین برابر کړه چې ستاسو دپاره ستاسو دین او زما دپاره زما دین زه به د هغې معبودانو باطله عبادت نه کوم چې تاسو کوئ تاسو که زما د هغې حقیقي رب عبادت زما عمل شو ستاسو د معبودانو باطل چې تاسو دا ستاسو عمل دغه صورت دا مقصد دی په دې مقصد چې دا صورت وې یو خو به د ایمان مستحکم کېږي د الله په ذات باندې چې زه د دغه رب وی عبادت او دویم نمبر دا دی چې دغه په طریقه باندې دې ووي نو چې څومره ثوابونه مې راته د لس بیان کړل دا به د الله رب العالمین په عملنامه کې په خپله راوړي نو ځکه الله رب العالمین قل ای د دواړو جهانو سردار چې لا اعبد زه عبادت نه کوم ما د هغې معبودانو باطل او تعبدون چې تاسو عبادت کوئ ولا انا عابد ما عبدتم او زه عبادت تاسو عبادت نه کوئ د هغې چې زما کوم معبود حقیقي او تاسو عبادت نه کوئ زما د هغې معبود حقیقي او نه زه ستاسو عبادت کوم ستاسو معبودانو باطل ستاسو دپاره ستاسو دین او زما دپاره زما دین دغه طریقه باندې به انشاءالله دا صورت وایې نو خدای پاک پر الله دغه لس واړه فضایل درکوي دا د دې زړه د کیفیته پورې خبرې دي چې دا دې وي د دې زړه د کیفیت نه قسم په خدای دا بر الله درکوي تاسو د جمعې مرګرو کې یو مرګرې ناست دی یو څو 2 کاله مخکې یا یو نیم کال یا 3 کاله به تقریبا کېږي ما په دې صورت قریش باندې بیان وکړ په صورت قریش باندې بیان
د یا لیک نوم بمرانه تاسو نه کوي نه راته خای نه راته خای مې دا صورت وایه په دغه دغه باندې هغه مرګري هغه صورت عمر قشان چې څنګه ما بیانو هغه زما دغه بیان نه کلی پاګه طریقه باندې د خدای په ذات مې د قسمی په منبر رسول ناصر او 10 مې دي چې هغه صورت قریش پاګه طریقه باندې مې د دنیا او د آخرت سیدی برل درکې 3 کروڑ روپے قرض او پاګه باندې وي 3 کروڑ والا روپے الله د دې صورت د برکت خاطر سات جمعه کې ناشته والله العظیم دې کې ناشته نو به را نه تاسو هم نه کوي نه راته آیا د دې قرآن شریف د دې سورتونو باندې هغه دغه خامخا خاصیتونه وي نو دا کم لس خاصیتونه چې مې راته بیان کړل زه راته د الله په ذات باندې قسم کوم چې دا خو د الله د رسول خبرې دي دا به خو چې په دې مقصد باندې ته وي او براءت اعلان کوي د دې خدایانو نو د صرف خپل رب معبود حقیقي هغه خپل خدایی داغه محبت او داغه غمینه په دې ځل کې کړي دا لفظ ولا صفات پیدا کړي الله دې اول ما ترا نصیب کړي او بیا دې تاسو ته نصیب کړي دعا وکړه الله زموږ په حال باندې درود شریف وایي دقت چینچه والا بیمار دی دعا وکړي بالکل بوته ان شاء الله دعا وکړه الله دې ول صحت او عافیت الله دې دوالو جهانو خیر کوم نصیب کړي دوالو جهانو شر نه محفوظ کړي د دې صورت چې څه خاصیتونه دي او څه فضایل دي الله مونږ ټول ته را نصیب کړي او په دغه طریقې الله د ویلو توفیق را نصیب کړي د هر قسم آفات او بلیات نم الله محفوظ کړي دوالو جهان خیر م الله نصیب کړي دوالو جهان شر نم الله ساتي او د قران شریف صحیح مفهوم او صحیح معنا او صحیح مقصد او صحیح خاصیتونه الله مونږ ټول ته را نصیب کړي دوالو جهان خیر م الله نصیب کړي توره مرګ جای مسجد علی آباد تراغلي و ملمانی جو قربانی دی الله هر قدم نے پتہ لگے کہ واجب او د دوالو جهان خیر الله زموږ واستو برحمت